سلامونه علیکم هلي زه مسافر له افغان ټک په هون له تاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو یو څوک چې موږ رپورټ کړی یعنی هغه یې تنګ کړي او اوس موږ یې غواړو چې هغه بیرته ان رپورټ کړي، یعنی رپورټ یې ختم کړو یا یې د هغې رپورټ ډیلیټ کړو. نو څنګه کولی شو چې د هغې کس هغه رپورټ ډیلیټ کړو؟ خپل فیسبوک ته به انټر شو، پس له هغې به هیلپ سینټر باندې به کلیک وکړو، بیا به موږ سپورټ انبکس ته به لاړ شو او دلته تاسو ګورئ چې تر اوسه پورې فیسبوک دې ته جواب نه دی ورکړی. که چیرې فیسبوک دې رپورټ ته ځواب ورکړی بیا تاسو نشو کولی چې دا کس بیرته ان رپورټ کړي. نو اوس موږ کولی شو چې دا کس ان رپورټ کړو، یعنی د رپورټ نه ختم کړو. نو په دې باندې به کلیک وکړو، پس له هغې به دلته لیکلی دی ډیلیټ رپورټ. نو موږ دې باندې به کلیک وکړو ډیلیټ رپورټ باندې. نو داسې موږ کولی شو چې هغه کس چې کوم موږ رپورټ کړی وي نو هغه موږ بیرته ډیلیټ رپورټ کولی شو، یعنی هغه رپورټ نه به پات شي. او کله چې موږ ډیلیټ رپورټ کړو نو دا بیرته کس فیسبوک کې فعاله شي او د دې په اړه چې کومې فیسبوک ته نوټیفیکیشن تللی نو هغه ته ختم شي. څنګه چې تاسو کتلی شئ چې دا کار هم ترسره کړو. نو هیله کوم چې دا ویډیو بس تاسو خوښه شوې وي او ستاسو څخه گزارش دی چې زموږ دا ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګونګړۍ تڼۍ کېکاږئ.